چې کله بیعت ختم شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ناشنا خطبه وکړه په منبر ناست بیا ودرېدو حمد او ثنا وی به وی ایها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم زه په تاسو باندې مشر کړی شوم خو ګوره زه تاسو کې غوره نه یم دا عاجزي ده نور دا داسې واضحه ده لکه څنګه چې نور سړي ته ښکاري چې ابوبکر صدیق په دغه ټولو کې غوره و دې ته عاجزي وایي ما د یو کتاب کې دا خبره کتلې او ډېره ناشنا وی تاج المروءه هو التواضع دا یو عالم دا خبره کړې وی د سړیتوب تاج نه دی تاج د سړیتوب تاج هغه عاجزي ده یعنې که ته دا وایې چې ما کې سړیتوب راشي نو تاج د سړیتوب هغه څه دی هغه عاجزي ده که ځان کې ته ډېرې د سړیتوب خبرې راولې او عاجزي ده پکې نه وي که نه تا سړیتوب لا بین کړی هم چېرته نه دی سړیتوب هوی څه ته عجزی ته عجزي او ذلت کې فرق دی یو ځان ذلیله کول دي یو عجزي کول دي یعنی ځان غټ نه شمارل دي ابوبکر صدیق غوره نه خو زه ګوره تاسو کې غوره نه یم فإن أحسنت فأعینوني که ما ښه کار وکړو نو تاسو به زما مرسته کوئ په ښه کار کې وإن أسأت أو كذا خطأ شم فقوموني نما تبني غلا رخاي كذا خطأ شم ما تبني غلا رخاي دي تعجزي ويدينا خوابلا ساجزيت الصدق أمانة رشتيا ويل أمانتي والكذب خيانة أو دروغ خيانتي والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد له حقه إن شاء الله او کمزور پتاسو کی زما پنی زورور دی چې زه حق داغه روالم داغه زورور نه چا چې دی اګستی دی والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله او پتاسو کی زورور ګوره زما پنیز کمزور دی حق به تیزر علم معنی چې زما د پاره ګوره کمزور او زورور نشتی هغه کمزور چې ځان ته کمزور وي چې حق خوړی شوی دی وایي هغه ګوره زورور دی زما پنیز ولې زورور دی ځکه چې حق به ورته میلاویږي او کم ته چې تاسو زورور وایې او حق یې خوړلی دی وایي دا زما په نس ګوره کمزوری دی ځکه چې دنه به زه دا حق راغلم دا ورته نه پرېږدم لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل او دا یاده کوي کله چې یو قوم جهاد د الله په لار کې پرېښودی دی الله رب العزت ذلیله کړي دي ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء او کله چې یو قوم کې فحاشي عامه شوې ده په هغه قوم باندې الله مصیبتونه او سختې راوستي دي ډېره د سوچ خبره ده که نه چې کله قوم کې فحاشي عامه شوې ده الله رب العزت پې سختې راوستي دي خیال هم چېرته زمونږ قوم او زمونږ خلکو ته لاړ نه شي که نه موږ پاک یو نشته فحاشي چې بیا تپوس چېرته ونه کوي ګورې ښه چې ولې زموږ دا حال دی جواب د ابوبکر صدیق په خطبه کې دی چې کله یو قوم کې فحاشي عامه شوې ده رب العالمین په دې خلکو سختې او عذابونه راوستي دي اطیعوني ما اطعت الله ورسوله زما خبره به منئ چې څو پورې زه د الله او د الله منم وفإن عصيت الله ورسوله وكما دا الله دا الله دا رسولنا فرماني وكذا كان فلا طاعة لي عليكم بیا بزما خبره نه منئ دا دین دی چې خبره زما د شریعت برابري منئ چې زما خبره د شریعت خلاف هغه به نه منئ او دا څوک دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه او چې کله موږ بیان کې ووایو چیرې د یو عالم خبره که د قرآن او حدیث خلاف راشي نو نه به یې منو خلک را پسې سره شنه شي مولوي صاحب د مولوي صاحب خبره به نه منلی کي دا ابوبکر صدیق دی په امت کې پوهه سړی دی د تقوادارو امام دی د دیندارو امام دی د علماو امام دی هغه وایي چې کله زما خبره کې د الله او د الله د رسول د خبرې خلاف ورځي نو ګوره زما خبره به نه منئ او په دې طریقې سره
بیعت شو، عام بیعت شو. اوس دلته یو دا مسله یاده کړئ، شیعګان یو نقطه ډېره ګرمه ګرمه دلته راوچتوي، وی علي بن ابي طالب او زبیر بن العوام بیعت نه دی کړی ځکه چې هغوی خفه وو. خفه ولي وو؟ هغوی به څه وي، یعنې شیعګان به څه وي چې دوی ولې خفه وو؟ یعنې حقدار د خلافت علي رضی الله عنه. اوس دا واورئ، هغوی بیعت کړی دی. امام حاکم دا روایت راوړی په صحیح سند سره، ابو سعید الخدري رضی الله عنه وایي وی کله چې ابوبکر صدیق بیا په منبر کېناستو د بیعتونه وشو، فلم یرى علیا، نو علي پکې ونه لیدو. تپوس وکړي وایي علي چې شو؟ نو بعض کسان د انصارو نه پاسې ولاړو، علي رضی الله عنه راوستو. نو ابوبکر ورته وایي ابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم وختنه، ای د پیغمبر د تره زویه، ای د هغه زومه، لکه لورې پې واده ده که نه. اردت ان تشق عصا المسلمین، د مسلمانانو د جماعت نه وځي که څنګه خلاف ورزي کې؟ هغه ورته لا تثریب یا خلیفة رسول الله. اول ټکي نه لا بیعت یې نه دی کړی ښه، نه 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 نه، وایي کېدی نه شي یا خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای خلیفه د الله د پیغمبره. فبایعه، نو بیعت یې ورسره وکړو. بیا یې زبیر ونه لیدو. تپوس یې کو خلکو راوستو، ورته وی ابن عمة رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای د پیغمبر د ترور زویه، د مسلمانانو د جماعت خلاف ورزي کوې که څنګه؟ هغه وی نه نه، یا خلیفة رسول الله، او هغه هم بیعت وکړو. نو دا خبره ده هغوی چې